هغه ملګري چې 15 ډوله یاګانې نه مراته وي دوی ته باید زه ووایم چې دا 15 یاګانې په اصل کې د نورو اوازونو په څیر 15 جلا اوازونه دي چې د کارونې ځانګړي ځایونه لري. په لیک او لوست کې دا ډیره جدي اړتیا ده. 15 وړه یاګانو ته د یو اواز په سترګه مه ګورئ. که په خپله بڼه ونه کارول شي لوستونکي د لوستلو پر مهال له ستونزو سره مخ کیږي او همدارنګه په متن کې مانیز بدلون پیښوي نو سم پام ورته وکړئ. لومړی نرمه یا بیټکو یا په نارینه نومونو نومځرو ستاینومونو او فعلونو کې راځي. هم یې غږ ته پام وکړئ او هم یې وینو ته. نومونو کې لکه لرګی، سړی، ځای، کودای او داسې نور. نومځرو کې لکه دای، دوی، هغوی. یا هم ستاینومونو کې لوګرای، کندهارای، بغلنای، احمدزای او داسې نور. دوهم اوږده یا د یو ګړي ښځینه نومونو په پای کې هم کارول کیږي لکه ادې، مستې، ناوې. د ښځینه ډیرګړي نومونو او وینو په پای کې هم کارول کیږي لکه چرګې، نجونې، خښتې، دروازې، سترګې او داسې نور. په نومځرو کې هم کارول کیږي لکه دې یعنی ته دې ژوندی وې یا هم هغې ما هغې جنۍ ته دا خبره وکړه. فعلونو کې لکه لیدل یعنی نن مې په خوب لیدلې. دریم څرګنده یا د هغو نارینه نومونو په ډیرګړي او اوښتې بڼه کې کارول کیږي چې په بیټکو یا پای ته رسیدلی وي لکه سړي، منګي، لرګي، کیږي. په ځینو نارینه کسبي نومونو کې هم راځي لکه موچي، دوبي، ربابي، چرسي، پوډوري او داسې نور. همدارنګه په فعلونو کې هم راځي لکه لامبي، خوري، څښي، کوي، ځي، راځي. یا هم په ستاینومونو کې هم راځي لکه ښکلي، ښادي، دوستي، تفریحي، جنګي او داسې نور. څلورم لکۍ لرونکي یا یعنی ښځینه یا. دا تل د ښځینه نومونو او ستاینومونو په پای کې کارول کیږي. نومونو کې لکه نجلۍ، نتکۍ، تورپیکۍ، سپوږمۍ، نړۍ او داسې نور. یا هم ستاینومونو کې لکه باریکزی، لوګری، هلمندی او داسې نور. او پنځمه امریه یا حمزه لرونکي یا. د لکۍ لرونکي یا سره په وینګ یعنی تلفظ کې هیڅ توپیر نه لري. یوازې د کاریدنې ځایونه یې توپیر کوي چې دا په فعلونو کې کاریږي. په ځانګړې توګه د امر او نهي په فعلونو کې لکه وخورئ، مکوئ، کینئ، وکړئ، راشئ، پورته شئ. له حوصلې مو مننه.